بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو عملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن به موږ په مایکروسافټ پاورپواینټ کې د هوم مینو شروع کړو. تېره ورځ خو موږ د فایل مینو ویلو، نن به موږ د هوم مینو ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. اول له موږ سره ده په هوم مینو کې د کلیپ بورډ بخش، او په کلیپ بورډ کې اول موږ سره ده کات او کاپي. که چیرې موږ دلته چې دغه متن لیکلی ده په دوهمه سلاید کې، که چیرې موږ غواړو دغه قطع کړو، لکه مثلا له دجې نه بیخي ویسو دجې کې یا نه ده په کار، نو موږ به کټ باندې کلیک کوو. اوس یې دې ته راسو، اوس یې موږ دلته پیسټ وکړو، ګوره دلته راغی، خو دلته لاړ شو ګوره دلته نسته بیخي، ځکه چې موږ کټ وویلی بیخي قطع سو. او بل مثال یا فرض مثلا تاسې یو متن دجې کې لیکلی ده، تاسې په دجې کې هم غواړئ او دوهم سلاید ته هم بوځئ، نو تاسې به کاپي وکړئ. کاپي مسې وکړه، دې سلاید ته چې راسو پیسټ، نو اوس وګورئ دلته هم پاتې سو او دلته هم راغی. د کارت کار دا ده چې لکه یو جي کې تا متن نه یې په کار غواړې غجې نه بیخي قطع کې بل جي ته یې بوځې، نو د کارت لار نه کولی سې. او د کاپي کارت لکه مثلا کاپي یې تر وباسي، هغه جي کې دې هم پاتې سي او بل جي ته دې هم ویسې. او پیس هر کله چې تاسې متن شیو پیکچر وي، تاسې کاټ یا کاپي کړی وي، نو بیا تاسې د پیس لار نه کولی سئ یو جي ته بوځئ. لکه مثلا موږ خو دا اوس کنټرول سی ویلی، زه یې غواړم دغه جي کې دې پیسټ کړمه په دغه سلاید کې، نو زه چې څومره کلیک کوم نه راځي، خو که چیرې زه پیسټ وکړم ګوره راغی. دا له موږ سره دا اول له موږ سره پاتې فارمات پینټر. دغه ته موږ یو فارمات ورکړی ده، رنګ هم ورکړی، انډرلاین، ایټالیک، بولډ. غواړو د دغه فارمات د دغه سټایل په دغه باندې عملي کوو، یا وخت نه لرو چې دغه دته ځان ته دغسې فارمات ورکړو، نو موږ به دا سلیکټوو، په فارمات پینټر باندې به کلیک کوو، په دې چې کلیک کوو وګوره سایز یې یو سو، رنګ یې یو سو، بولډ دواړه سول، ایټالیک سول، سټرکچرا سول، شادو سو، نو ټول سول، ځکه چې موږ د دې سټایل ټول هم فارمات هم کاپي که په ده باندې عملي کوو. او بل موږ سره دا سلایډز لیدل، نیو سلاید. تا سره اوس دوه سلایډونه دي، تا یو بل سلاید ته ضرورت دی پیدا سو، یو بل سلاید دی په کار ده، نو ته به په نیو سلاید باندې کلیک کوې. ګوره درې سلایډه لرو، بله سلاید کنټرول ام دی سلایډو شارټکټ ده. او لی اوټ دغه سیل خو تا راوستله، اوس یې دا په دې کې د یوې عکس ځای ده، زه غواړم د دوه عکسونه دې کې ځای شي، نو ته به لی اوټ ته راځې، دلته به لی اوټ خپل ورته انتخابوې. دا وګوره دوه عکسو ځای راغی، نو کولی شئ د دې لی اوټ تغییر کړئ. لکه مثلا یو لی اوټ تینا ټایټل وي بلینک، بیخي ډېر خالي نه وي، بیا کولی شئ. او ریسیټ غواړئ بېرته عادي حالت ته بوځئ، نو بیا د ریسیټ لار نه کولی شئ. لکه دغه کې موږ دا هغه ورکړو لی اوټ، لکه مثلا تاسو غواړئ بېرته ریسیټ بګوره بیا عادي حالت ته له نه کولی شئ د ریسیټ له لارې نه. لکه مثلا تاسو یو راوستله پوزیشن هم بل ځای کې کړو، لکه مثلا یا سایز هم لږ ذره ورته غټ کړو، نو تاسو ریسیټ یې وښئ، وګوره بېرته لاندې هم راغله، سایز هم صحیح سو. او بل موږ سره دا سیکشن، که غواړو دغو نه اوس موږ ځان ته سیکشنونه جوړ کړو. لکه فرض مثلا موږ چې دا اوس 14 لرو، غواړو چې هر یو ته د درې درې وي، لکه د احمد درې سلایډه، د محمود د هم تر اخره پورې، نو موږ به راځو سیکشن اډ سیکشن، وګوره داسې کلیک کوو، ټول هایډ شو، دا یو سیکشن شو. که موږ نورې سلایډونه راولو کولی شو بیا اډ سیکشن، ګوره څو سیکشنه سول، دوه سیکشنه سول، یو دا سو یو دا. بیا له دې لارې نه موږ کولی شو دا رینیم هم کړو، لکه دوه م راوستلی دي، دلته رینیم سیکشن ته راځو، اوس ورکوو داسې دا د احمد ده، رینیم سې وښئ، وګوره دا د احمد په نوم سوه.
او بل ریموف سیکشن، دغه سیکشن تاسې راوستلی ده غواړئ بیرته ریموف کړئ نو ریموف لار نه کولی سئ. ګوره یو سیکشن اوس لرو. او بل ریموف آل سیکشن، ټول سیکشنونه ګوره یو سیکشن اوس موږ نه لرو، ټول یې واري ډیلیټ کړل. بیرته به کنټرول زی وکړو. او بل له موږ سره دا کلاپس آل، ګوره موږ اوس دغسې کوي لکه د دغې بټن یې کار کوي. لکه مثلا اوس لکه ټول های دغونته سول، ټول سلایډونه چې ایکسپینډ آل باندې کلیک ټول پراخه غونته را ایکسپینډ سول. دا ول له موږ سره د سلایډز بخش. اوس به راسو د فونټ بخش ته. اول له موږ سره دا په فونټ کې بولډ که موږ غواړو دغه متن موږ لیکلی ده، غواړو دغه متن ډبال کړو، که چېرې موږ د دې سایز غټ کړو، دا ډیلیټ کړو، تاسې اوس وګورئ بولډ باندې کلیک وګوره ډبال سو. نو دغه بولډ شارټکټ دا ده که چېرې غواړئ تاسې خپل متن ډبال کړئ نو د بولډ لار نه کولی سئ او د ایټالیک لار نه کولی سئ، لکه ښي خوا ته یې چپه یې کئ، ګوره چپه غونته سو. او انډرلاین له دې لار نه کولی سئ تاسې خط کش کئ، لکه مثلا تاسې یو مهمه سلایډ یو سلایډ موږ ده یو د څه تعریف و غواړئ هغه لاندې خط کش کئ نو تاسې د انډرلاین لار نه کولی سئ. اول ټیکسټ شاډو د دې لکه مثلا دغه د متن سوری غونته لږ ذره شاته بیا راځي. اول موږ سره دا سترکچر لکه مثلا تاسې غواړئ خط پې کش کړئ، دغه مو غلط لیکلی ده، په دې چې کلیک وګوره منځ کې خط پې کش شو، پوهېږو چې اوس غلط موږ لیکلی. او ټیګ له فونټ له دې لارې نه موږ کولی شو دغه د فونټ سټایل کار کړو، لکه مثلا دغسې وي، دلته مختلف دې له دې لارې نه موږ کولی شو یو دانه یوز کړو، لکه مثلا ټایم نیو روم اوکې چې وګوره دا پې عملي شو. دلته مختلف سټایلونه چې تاسې کولی شئ یو دانه یوز کړئ. او له دې لارې نه هم کولی شو د متن سایز غټ او وړوکی کړو، او د انکریز او د ډیکریز لار نه موږ هم کولی شو د انکریز لار نه کولی شو غټ یې کړو او د ډیکریز لار نه بیرته وړوکی کړو. او بل له موږ سره دا چرکټر سپیسینګ، لکه مثلا تاسې چې دا په دغه ځای کې متن نم لیکلی ده، لکه د هغو په غاړه د هغو دواړو په منځ کې لکه مثلا تاسې پوزیشن اوس کوئ، لکه دا اوس غواړئ لکه مثلا د دو منځ کې ویری ټایټ بیخي یو بل ته نږدې وي، ټایټ وي، نورمل عادي حالت کې وي، لوز لکه مسافه لږ ذره زیاته وي، ویری لوز بیخي منځ کې مسافه ډېره وي، او مور سپیسینګ له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا بیخي زیاته سپیسینګ کوي لکه مور لوز، بیا د کسټم لار نه کولی شئ یا د مور سپیسینګ. او بل موږ سره دا چینج کیس که غواړئ لکه مثلا دلته تاسې هغه لیکلی ده، لکه تاسې یو جمله لیکلی ده، لکه مثلا تاسې غواړئ لکه د هغې کیس چینج کوي، لکه مثلا اوس خو دا ده، اوس راسو سنټنس کیس. سنټنس کیس لکه مثلا تاسې دلته یوه جمله لیکلې، تاسې به راځئ اوس سنټنس کیس، سنټنس کیس باندې کلیک کوئ، دلته چې موږ راسو دغه ځای کې موږ متن ولیکو، دغه ځای کې لکه مثلا په دغه ځای کې موږ لیکلې ده، په دغه ځای کې دلته راسو، دلته لکه مثلا موږ یوه سنټنس یوه جمله لیکلې ده، نو وګوره سنټنس کیس دا هر همیشه ستاسو یوه سنټنس یا جمله لیکئ نو اول حروف یې باید کاپیټل یعنې په غټو حروفو وي. موږ هسې لکه مثال نو اوس دلته چې څومره وړکی ورکوو بېرته غټېږي، تاسې کلیک کوئ ګوره اوس راسو، اوس به ګوره سنټنس کیس د دغې د جملې لکه جمله سي اول حروف دې ماته په غټو ولیکل سي، تاسې بیا هغه د سنټنس کیس کوئ، لکه دلته ورسره وایئ سنټنس کیس وګوره ایچ دا کاپیټل یعنې په غټو حروفو سو. او بل نه موږ سره دا لوور کیس لکه مثال غواړئ وړکی وي، وګوره دا ټول وړکي سول، او اپر کیس دا لکه مثلا ټول سلیکټ کړئ، اوس راسئ اپر کیس وګوره ټول په غټو حروفو سول. او بل موږ سره دا کاپیټلایز ایچ ورډ د هرې ورډ اول د کاپیټل چې لکه د های چې دا ایچ اول حروف دا کاپیټل سو، د هاو چې دا اول ایچ دا کاپیټل سو، آر ای دا کاپیټل سو، یو وای دا کاپیټل سو. او ټوګل کیس لکه مثلا ته غواړې د هرې جملې چې دا اول حروف دې وړکی وي نور دې غټ وي، نو ته به راځې اوس دلته ټوګل کیس به وکړې، ګوره
H دا ولې دا وړکی سو دا بل H دا دوهم دا غټ سو دا د اپوزیټ یا د معکوس دی هغه د کاپیټلایز او بل موږ سره دا کلیر آل فارمټینګ لکه مثلا که چیرې دغه ته تاسې فارمټینګ ورکړی وي لکه مثلا دغه ته داسې فارمټینګ هم تاسو ورکړی غواړئ دغه تر ریموو یا کلیر کړئ نو تاسې به اریس باندې کلیک کوئ ګوره ټول فارمټ ریموو سو او ټیکس کلر یا د فونټ کلر له دې لارې نه موږ کولی شو خپل متن چې موږ لیکلی د هغې ته رنګ ورکړو که مثلا زه غواړم د ما متن د رنګ د سور وي ګوره رنګ یې سور ډېره مننه دا و د نن ورځې درس